سینه بغل چې د نورو ناروغیو ترڅنګ یا د ناروغي ماشومان او مړخوړونکي کسان په مرګ واخلي په افغانستان کې خپل ریښې فعالې ساتلې او هره ورځ په هېواد کې زرګونه ماشومان او سپین ږیري له دغه ناروغۍ رنځ وړي. سینه بغل څه ته وایي؟ ولې دغه ناروغي ماشومان او سپین ږیري ګواښي او مخه یې څه ډول نیول کېږي؟ دا ورته ورته پوښتنه به د روغتیا خپرونه درته ځواب کړي. د نننۍ خپرونې میلمه د ماشومانو متخصص ډاکټر قدرت الله درمان زموږ سره دی. ډاکټر صاحب تاسو ته په خپرونه کې هرکله وایم. مننه تاسو نه هم ژوند ټي وي نه ډېر زیات مننه چې دومره مهم موسم کې دومره مهمه موضوع باندې خبرې کوي. ډېر مننه خوشحاله اوسئ. ډاکټر صاحب لومړی کې سینه بغل که راته ووایئ سینه بغل کومه ناروغي ده؟ سینه بغل د سږو د التهاب بیماري ده په کوم کې چې کنسولیډیشن وي او مخکې دی چې سینه بغل نه خبرې وکړم یو ځل عمومي د تنفسي ناروغۍ ته یو لنډ پس منظر خو دا به وایي. تنفسي ناروغۍ چې دي دا اکثره د ژمي په میاشت کې ډېرې وي او دا د مختلفو وایرسونو بکټریاو په واسطه رامنځته کېږي. په عموم کې که موږ د تنفسي بیماریو وویشو دا په دوه قسمونو دي چې یو اپر ریسپیریټري ټرک انفیکشن دی او بل لوور ریسپیریټري ټرک انفیکشن دی. یعنې پورتني او لوی تنفسي لارې د تنفسي برخه موږ په دوو برخو ویشو، پورتنی او لاندنی. پورتنی چې کوم دی اکثره بیماری تقریبا 80% بیماری چې دي د اپر ریسپیریټري ټرک انفیکشن وي او صرف 0% چې کوم بیماری دي د په لوور ریسپیریټري ټرک انفیکشن کې او په اپر ریسپیریټري ټرک انفیکشن کې چې کوم اکیوټ ټنسلایټس دی کوم چې مری خرابېږي او اپیګلوټایټس دی کوم اپیګلوټ موږ ورته یو د التهاب رامنځته شي دا بیماری وي. دا بیماری چې کوم خاص علاج ته ضرورت نه لري، پورتني تنفسي یا ترنجي په شکل یا د سترګو نه اوښکو راتللو یا پوزې نه اوبه بهېدلو په شکل باندې وي. دا کوم علاج ته ضرورت نه لري، تقریبا په خپله ښه کېږي. او بل دی لوور ریسپیریټري ټرک انفیکشن، د ښکتني چې کوم تنفسي چې کوم سینه ده د هغې چې کوم بیماری دي په دې کې بیا مختلف بیماری دي. په دې کې د چې کوم تنفسي لاره ده د دې التهاب رامنځته کېدی شي، د ټول سږي التهاب رامنځته کېدی شي. نو دې کې بیا نیمونیا ده، سینه بغل چې دا سینه بغل چې کوم چې نور زموږ موضوع هم ده دا ټولو نه زیاته خطرناکه حتی وژونکې بیماري ده. په هغه ماشومان چې عمرونه یې د 5 کلونو کم وي په هغې کې دا ډېر زیات پیښیږي او دې ماشومانو کې اکثره د مړینې سبب هم کېږي. د افغانستان خو صحیح ارقام موږ سره شته نه، خو په کوم پاکستان کې چې کوم واقعات دي په تیر کال کې په ټول پاکستان کې 2.5 لکه ماشومان د سینه بغل نه مړه شوي دي چې دا ډېر غټ تعداد دی، 2.5 لکه ماشومان په یو کال جریان کې. نو دلته خو هم ټول مریضان ریکارډ کېږي نه، بعضې شخصي کلینیکونو ته ځي، بعضې اسپتال ته مراجعه کوي. خو چې کوم ریکارډ شي په هغې کې هم موږ سره چې کوم اسپتال کې احصایه ده ډاټا ده په هغې کې هم واقعات د مړینې د دې ډېر زیات دي. او دې نه علاوه په تنفسي لوور ریسپیریټري ټرک انفیکشن کې برنشولایټس په نوم یوه بیماري ده او برنشل اسما یا الرجي سینې الرجي کوم بیماري ده دا هم شامل دي. او الرجي هم موږ وطن کې ډېر زیاته ده او دا هم خپله هم دا تنفسي بیماري ده. اصلا په ټوله کې په ژمي موسم کې چې هوا یخه وي اکثره د دې وقوعات چې دا ډېر اضافه کېږي. ډاکټر صاحب ولې ماشومانو او عمر خوړلو کسانو کې دغه ناروغي تر ډېره پیدا کېږي؟ بلکل اصلا ماشومان او مشران دا دواړه معافیتي سیستم کمزوری وي، ډېر زیات د بیمارۍ مخه ویني نه. نو دې وجې نه په ماشومانو کې او په غټانو کې د دې وقوعات چې دا زیات وي. او بله خبره ده چې ماشومان چې کوم دي دا افغانستان کې چې کوم موږ خبره کوو د دې لپاره یعنې پکار ده چې د دوی معافیت لوړ شي. نو د معافیت لوړول لپاره پکار ده چې خلک واکسینیشن پروګرام کوي. دې نه باندې وروسته مخنیوي کې هم خبرې وکړو، خو دلته افغانستان کې چې کوم خلک دي د واکسینو باندې توجه نه ورکوي چې معافیت د ماشوم کوي شي. نو چون ماشوم معافیت کمزوری دی دې وجې نه د دې موقعات ډېر وي. او بله خبره ده چې بعضې داسې فکټورونه هم شته ماشومانو دپاره او مشرانو دپاره چې هغه خپله د دې سبب کېږي چې د سینه بغل سبب شي. مثلا اکثره خلک په داسې کورونو کې اوسېږي
چې هلته په ژمي کې دوی د ټولو کوټو ګرمولو وس لري نه، نو یوه کوټه ګرموي، دې کې ټول ماشومان راغونډېږي. نو دې کې اوور کراوډینګ په یو کمه ساحه کې ډېر زیاتو خلکو اوسېدل دا خپله سینه بغل ته زمینه مساعدوي. مثلا که یو ماشوم د بهر نه سینه بغل راوړی وي نو دا په دې کوټې کې ټوهېږي، ټولو ته ټوخی خپروي. یا ډېر زیات واړه ماشومان دي چې عمرونه یې ډېر زیات کم وي که نه، نو هغې کې هم مثلا د یو کال ماشوم یو بل ماشوم د 15 کاله عمر لري، دا باندې نه ټوخی راوړي، د یو کال ماشوم یا خپلوي یا مخه ته ټوهېږي، نو دا ماشوم بل ماشوم ته بس نه انتقالولی شي. نو یعنې بل دا چې موږ وطن کې خو غم خادي سیستم ډېر دی، نو اکثره میندې چې خپلوانو که راځي یا پلرګنیو که راځي، نو چې کوم روغ ماشومان یوسي هلته بیا په یو ځای نه ډېر خلک میلمنه شوي وي، غم مراسم وي یا خدای دې چاته نه پېښوي، یا مثلا خدۍ مراسم وي، واده مراسم وي، نو دې کې یوه کوټه کې ډېر زیات ماشومان راجمع شي. نو دې کې یو ماشوم یو کلي نه شری راوړی وي، دا به بل چاته شری انتقالولی شي. شری هم د ژمي یوه بیماری ده. یا مثلا سینه بغل راوړی وي، یو ماشوم سینه بغل وي بل ته دا هم انتقالولی شي. نو یو طرف ته معافیت کمزوري، بل طرف ته غربت، بل طرف ته ناپوهي، واکسینو نه کول، او بل طرف ته په هجوم کې اوسېدل، یو ځای نه ډېرو د یو چت لاندې ډېرو په یو ځایي خلکو اوسېدل، دا ټول عوامل دي کوم چې زمینه مساعدوي سینه بغل. ډېره مننه ډاکټر صاحب. وړاندې تاسو یادونه وکړه چې دغه یوه ګواښمنه او ترڅنګ یې مرګ لرونکې ناروغي ده. سینه بغل بیا هم که په دا باندې لږ رڼا واچوو څومره ګواښمنه ده او ترڅنګ یې کومو کسانو ته تر ډېره دا ګواښ پېښولی شي؟ بالکل هغه ماشومان چې عمرونه 15 نه کم وي ډېر زیات خطر سره مخامخ کېږي چې دوی سینه بغل شي، خو هغه ماشومان چې د یو کال نه عمر کم وي زیات د مړینې سبب کېږي. او بالکل دا وژونکې بیماري ده، که څوک په وخت علاج ونه کړي ماشوم وژلی شي هم، نو دا وژونکې بیماري ده او چاته خطر پېښوی شي. نو دا اکثره یو کلن نه کم ماشومانو ته. او اوس په افغانستان امیونایزیشن سکیجول کې د سینه بغل واکسین هم شته، یعنې چې کوم نارمل واکسین کوو دې کې نیموکوکل واکسین شته د سینه بغل لپاره. نو که خلک غواړي چې د بیمارۍ نه بچ وي دوی کولی شي ټول نه نږدې دولتي کلینیک کې دا د سینه بغل واکسین ترلاسه کړي خپل ماشوم لپاره. کوم فکټورونه دي چې سینه بغل ناروغۍ ته زمینه برابروي؟ بالکل یو خپل کم عمر، د عمر کمی دا زمینه مساعد کوي، یعنې ډېرو یا د عمر ډېر کمی یا د عمر ډېر زیاتی. که چېرته زاړه خلک وي هغه هم معافیت سیسټم کمزوری وي هغه هم ډېر اخته کولی شي، واړه ماشومانو هم ډېر اخته کولی شي. او بل خبره ده چې لکه وختي مونږ ذکر وکړو په یو ځای ډېرو خلکو راټولېدل، او بل حفظ صحه نه مراعتول. اکثره خلک لاسونه مینځي نه، پکار دی چې ماشومانو ته مونږ بیا بیا لاسونه مینځو، ځکه دې کې نور خلک دې ته یا د سره لاس میلاوي یا بل څوک ټوهېږي د وړې ذرې په لاسونو نه لویږي، نو دا چې دوی لاسونه نه مینځلي خولې ته لاس یوسي دې سره اکثره وایرل او بکټریل انفیکشن کېږي. نو د خلکو د حفظ صحې نه مراد کول، د عمر کمی، په یو ځای د زیاتو خلکو راټولېدل، او دې نه علاوه د پوهې ټیټه کچه او غربت، دا ټول. او ډېر مهم خبره د مور شیدې نه ورکول، دا خپله سینه بغل ته زمینه مساعدوي. پکار دی چې میندې خپل ماشومان ته خپل شیدې ورکوي. څېړنو دا ښودلي ده کوم میندې چې خپل ماشومان ته خپل شیدې ورکوي نو هغې کې بیا د سینه بغل واقعیات او د الرجي برنشل اسما واقعیات ډېر زیات کم وي. نو مور په شیدو په واسطه نه تغذیه کول دا خپله هم ماشوم سینه بغل خواته بیایي. ډېره مننه ډاکټر صاحب. که چېرته یو کس په سینه بغل ناروغۍ اخته شي تداوي لپاره باید له کومو لارو کار واخیستل شي؟ بالکل دې کې یو خو داسې وي چې صرف یو ماشوم ټوهېږي او ترنجېږي او پوزې نه اوبه راځي، دا کوم تشویش خبره نه ده. که کور کې څوک ماشوم دا کوم مشکل لري صرف پراسټامول یا ایبوپروفین شربت یا پراسټامول شربت نه دوی استفاده کولی شي. خو که چېرته یو ماشوم داسې وي چې هغه ډېر های ګریډ فیور لري او ماشوم ژر او ژوره ساه اخلي او ماشوم خوراک نه کوي، ځان نه مړوي او یا ماشوم کیونه کوي، نو دا بیا د سینه بغل علامې دي.
نو دوی باید ماشوم بیا زر تر زره ډاکټر ته ورسوي. بیا ډاکټر ګوري چې دا سینه بغل دی که نه دی. که اصلا مونږ وختي ذکر وکړو چې په نورو بیماریو کې هم ټوخی ترنجی او تبي وي، صرف په سینه بغل کې نه وي. که مونږ وایو چې په برنشولایټس کې وي، په اپیګلوټایټس کې وي، په کروب کې وي، په ټنسلایټس کې دا علامې وي، نو دا مختلف بیماری وي. نو که چېرته د چا په کورونو کې د چا ماشوم زر زر ساه اخلي یا ژوره ساه اخلي، هغې کې خپله ښکاري چې ماشوم د سینې پښتۍ یو بل نه لرې کېږي، بیا نږدې کېږي. او بل نزل فلیرینګ مونږ ورته وایو، دې ته مونږ چیست انډراوینګ وایو. او نزل فلیرینګ ورته وایي که چېرته تنفس اخلي د دې چې کوم مناخیر ورته یي د پوزې، که چېرته دا جګېږي ټیټېږي تنفس سره، نو دا هم مطلب چې بیماري تیزه ده. نو که چېرته تنفس زر زر ساه اخلي، سینه جګېږي ټیټېږي، نو دوی باید ډاکټر ته ونیسئ. نو ډاکټر بیا ګوري چې دا سینه بغل دی که نه دی. که چېرته سینه بغل وي نو هغه بیا دوی خپل ګوري، دوی خپل ګایډلاینز لري د WHO طرف نه. که چېرته ماشوم نو نیمونیا وي او نیمونیا وي، د دې لپاره بیا هوم کور کې د علاج پلان وي، هوم ټریټمنټ. که چېرته ماشوم سیویر نیمونیا یا ویری سیویر نیمونیا وي، یعنی ماشوم څه خوري نه، یا ماشوم ته سیانوزیس پیدا شي، شونډې شینوالی پیدا کړي، یا ماشوم خوراک نه کوي، یا ماشوم ډېر زیات ټوکسیک وي، نو بیا هغه ډاکټر بستر کوي. نو بیا سیویر نیمونیا او ویری سیویر نیمونیا پر هاسپیټل منیجمنت پلان وي، نو هغه علاج که چېرته په وخت وشي بالکل دا علاج وړ ده. سینه بغل ډېر زیات ماشومان علاج لري او علاج کېږي، نو دوی باید د ماشوم زنډوي نه زر تر زره باید ډاکټر ته ورسوي. ډېره مننه ډاکټر صاحب. دغه ناروغي په کومو سیمو کې تړلی پیدا کېدای شي؟ دا نیمونیا چې دا په ټوله نړۍ کې شته، خو په پرمختللو هیوادونو کې وقوعات ځکه کم دي چې دوی هلته خو یو د صفایي ډېر زیات خیال ساتل کېږي، او بل هلته وینټیلیشن صحیح سیسټم موجود دی، او بل هلته خوراک ښه دی او صفایي زیاته ده او خلک واکسین کوي. نو په پرمختللو هیوادونو کې وقوعات شته خو ډېر کم دي. خو په چې کوم تھرډ ورلډ کنټریز دي یا ډیولپینګ کنټریز یا لکه افغانستان، پاکستان، انډیا، بنګلادیش، په دې کې وقوعات هم زیات او مړینه هم زیاته ده. دې وجه دا ده چې یو خلک اول بیماری نه ځان نه ساتي. اول پکار ده چې موږ بیماری نه ځان وساتو، او بیا که بیمار شو بیا باید علاج وکړو. خو دلته خو نه څوک بیماری نه ځان ساتي او نه په وخت علاج کوي. نو یو پکار ده چې بیماری نه ځان ساتلو لپاره خلک باید وکسینیشن پروګرام نه استفاده وکړي، ځکه د دې نیمونیا وکسین افغانستان چې کوم ایمونایزیشن سکیجول دی هغې کې شته. ټول ماشومان ته په یوه نیمه، دوه نیمې او درې نیمې میاشتو کې سینه بغل واکسین کېږي. دې نه علاوه د شنې ټوخلي واکسین کېږي، پرټوزیس، دا هم عامه تنفسي بیماري ده موږ په وطن کې. نو شنې ټوخلي واکسین هم پکې شته، او د سینه بغل واکسین هم شته، او په 9-13 میاشتو کې د شري واکسین هم شته چې دا هم په د ژمي یوه بیماري ده، د سپرلي د پیل یوه بیماري ده. نو که چېرته خلک اول واکسین وکړي، بیمارۍ نه به ځان وساتي. دا ټول نږدې دولتي کلینیکونو کې هلته ترلاسه کولی شي، وړیا ډول د دې باندې څه خرچه نه راځي. او بل علاج دی. علاج که چېرته ماشوم تنفسي بیماري پیدا کوي، اکثره خلک یا د ناپوهۍ د وجې نه، یا پوهه وي خو د غفلت د وجې نه، یا د غربت د وجې نه دوی خپل ماشوم علاج ځنډوي. نو د دې لپاره پکار دی چې دوی که چېرته سینه بغل کېږي باید په وخت سره د دې تشخیص وشي او په وخت سره علاج وشي. په وخت سره علاج بالکل دا ټریټیبل ده، علاج کېږي. خو که چېرته علاج نه وشي بالکل دا بیماري وژونکې ده، مرګونې ده. ډاکټر صاحب تاسو وړاندې یادونه وکړه چې د دې لپاره واکسین مهم دی، او ترڅنګ دغه د پر وخت نږدې کلینیک ته رسول. د مخنیوي لپاره نور کومې لارې مهمې دي چې یو کس په کور کې د دوای نه وړاندې وقایه وکړي؟ بالکل. دې کې خو اول پکار دی چې میندې خپل ماشومانو ته خپل شودې ورکوي، دې سره به واقعیات کمیږي انشاءالله. ځکه ماشوم معافیت دې سره کوي، ماشوم مضبوط راځي. د نیمونیا چې کوم انفیکشن ده، سټریپټوکوکس او سټیپایلوکوکل او ایچ انفلوئنزا، د دې نه بیا اول بدن خپل دفاع کوي. نو مور شودې بهترین دي، پکار دي چې میندې خپل شودې خپل ماشومان ته خپل ورکوي. دویم خبره ده، پکار دي والدینو ته، مور ته او پلار ته، چې دوی خپل ماشومانو ته بیا لاسونه مینځي. د ټول بدن خیرنوالي نه دومره بیماري نه کېږي لکه لاسونو د خیرنوالي نه، ځکه وړه ماشومان دي هر شي ته لاس وړي، بیا د لاس مینځي نه، خولې ته وړي یا په دې ناولې لاس باندې خوراک کوي، نو دا بیا ډېر زیات خطرناک ده. نو پکار ده
چې خپل ټول ماشومان باندې والدین خپل لاسونه مینځي دې سره د تنفسي امتحاناتونه لکه مثلا کورونا کې چې موږ چې بیا لاسونه مینځي نو هغه هم تنفسي سیستم نیو نو دا وایرس و لاسونو سره خولې ته تلو نو پکار ده چې والدین خپل شودې ورکوي او ماشومانو نه بیا لاسونه مینځي او ماشومان واکسینوي او بل په کور کې داسې یو ماحول جوړ کړي چې هلته د خلکو ډېر زیات بیروبار هجوم نه وي لکه اوس وختي مونږ ذکر وکړو چې یوه کوټه وي د کې 20 ماشومان 15 ماشومان راغونډېږي نو چې د دومره راغونډ شي په د 20 کې خو یو کس خامخا ټوخی لري باندې نه راوړی دی نو دا چې وټوخیږي نو د دې که وایرل وي که بکټیریل وي د وایرسونه بکټریاګانې په هوا کې خورېږي په هوا کې ولاړ وي نو چې کله روغ ماشومان دا تنفس کوي د دوی بدن ته داخليږي نو که چېرته مونږ کوټو کې 3 ماشومان وي نو بیا بل چاته انتقال چانس کم وي خو که چېرته ډېر زیات هجوم وي نو پکار دی والدینو ته چې دوی خپل کور کې هجوم د ډېر زیات رش د یو بیروبار مخنیوي وکړي او بل خبره ده چې والدینو ته پکار ده چې خپل ماشومان ته قوي خواړه ورکوي کوي خوړه څه معنا یعنی لکه وختي مونږ مور شو دی وخیلې هغه ماشومان چې لږ غټ دي 3 کالو دي 4 دي 5 دي نو دوی ته په خوراکونو کې ټول نه خوراک شو دی او هګۍ دي نور سبزي میوې لوبیا دالونه ټول فایده لري خو اکثره والدین خپل ماشومانو ته پیسې ورکوي چې تاسو دې ځان ته شی واخلئ هغه دکان کې په پړه خلي چې دا ماشوم بیشته کوي نو مزدیګر ماشوم په پړ خوړلې وي شپې ته ښه کوي دسترخوان خوراک کور کې موجود وي نو دې نه ماشوم پاتې شي ځکه بیشته یې کړی وي ځکه د خپل خوراک هغه خوراک چې باید شپې ته وکړي مزدیګر کړی دی نو دې سره ماشوم کمزوری کېږي نو والدینو ته مو داسې سپارښتنه کوو چې ماشومانو ته ښه خوراک ورکوئ بیا به نسي نه بال کېږي نو ښه خوراک کې پکار ده چې 2 روپۍ نه ورکوي یا مثلا هغه ماشومان چې غټ دي ښوونځي ته ځي نو ښوونځي ته 2 روپۍ نه ورکوي دوی د هګۍ وهوټ کوي بکس ته د هګۍ ورته واچوي په تفریح کې دوی کولی شي هګۍ وخوري نو دوی دې سره ماشوم تغذیه ښه کېږي او بل په خوراک کې د داسې شیانو شاملول پکار دي چې هغه معافیتي سیستم لوړوي لکه ویټامین سی چې ولري لکه سیټروس خاندان چې کوم دغه دي میوې دا پکار دي اوس تاسو وګورئ د مالټې درجن نن سبا بازار کې 80 روپۍ دی خو کېدای شي هر څوک مالټې ونه شي اخیستلی خو دوی کولی شي چې نارنج په 40 روپۍ درجن واخلي او چې شپې دوی لوبیا خوري لوبیا نه نارنج اوبه واچوي او یا بل خوراک کوي دوی نارنج اوبه استعمال کوي نو دې سره د دوی بدن ته ویټامین سی داخلیږي چې ویټامین سی خپل معافیت د انسان داخلي قوت د بیماریو نه چې کوم ساتي هغه لوړوي نو دې سره هم د دوی ماشومان د دې بیماریو نه ساتل کېدای شي د معلوماتو له مخې د نورو کلونو په پرتله روان کال دغه د سینه بغل ناروغي زیاته وه لامل یې څه و دا خو داسې ده چې یو خو سږ کال بارانونه ډېر زیات کم وو نو دې سره هوا ډېر زیات الوده وه یعنی تاسو کتلی چې ډېر نږدې ځای کې به هم څه نه ښکارېدل نو ګرد و غبار و بارانونه ډېر نه وو نو دې سره هم هوا چټله وه خلکو بیماري زیاته وه او بل خبره ده چې نفوس اضافه کېږي ورځ تر ورځه څومره چې نفوس ډېرېږي همدومره په کورونو کې هجوم ډېرېږي همدومره سره بیماري ډېرېږي نو بل دا چې څومره نفوس ډېرېږي همدومره د غم خدي پروګرامونه ډېرېږي او چې څومره دا ډېرېږي نو همدې سره د خلکو په منځ کې دا چې کوم بیماري ده یوه نه بل ته پسنۍ خورېږي نو بالکل او بل چې خلک واکسین نه کوي نو واکسین نه کول او د هجوم زیاتوالی او د نفوس زیاتوالی او د ښو خوړو نه مهیا کېدل او د هوا ککړوالی دا ټول هغه لامل و او بل بعضې کورونه دي چې هغوی په خپل کورونو کې په بخاریو کې داسې مواد سوځوي چې هغه عموما هوا چټلوي نو هغه یو کور پورې منحصر نه وي ټول ولایت پورې ټول هیواد پورې منحصر وي مثلا خلک کورونو کې سپلای سیزي نو یا ټیرونه سوځوي چې دا ډېر بیکاره لوګی کوي دې سره ټول ماحول ککړېدی شي نو دا خپله هم تنفسي بیماریو ته زمینه مساعدوي څومره هم چې صنعت ډېرېږي
انسانانو ته همدومره سهولتونه اضافه کیږي او څومره چې سهولتونه اضافه کیږي دومره نوي مشکلات هم ایجادېږي. پخوا چې نفوس کم و ماشیندري کمه وه نو هوا ډېر صافه وه او اوس چې ماشیندري ډېرېږي موټر ډېرېږي او کارخانې ډېرېږي نو همدومره لوګي ډېرېږي او څومره چې لوګي ډېرېږي دومره هوا ککړېږي. څومره چې هوا ککړېږي خلکو ته تنفسي بیمارۍ زیاتېږي. نو پکار داسې ده چې موږ باید د پاکې انرژي نه کار اخلو. پاکه صفا انرژي چې دغه برق دی نو هغې امکان و څوک ته وایي شي کوټې په هغې شکل دا ډېر ښه خبر نه. نو په کوټو کې داسې شیانو سوځول چې هغه لوګۍ زیاتوي هغې نه باید مخنیوی وشي. نو دا همدا عواملو کوم چې سږکال تنفسي بیمارۍ زیاتوي. ډاکټر صاحب تاسو ته په اوسط ډول څومره د سینه بغل ناروغان راوړل کېږي او د کوم عمر لرونکي د ترڅنګ د کومو سیمو څخه زیات دي؟ بالکل موږ ته خو چې کوم دلته بیماران راځي اکثره د اوس وختونو کې ټول تنفسي بیماران دي او دا مختلف ځایونو نه راځي. اکثره خلک د مرکز مربوط ډېر زیات شته او دلته د علت د هوا چټلي ده او د اطرافو نه هم خلک راځي مختلفو ولسوالیو نه راځي او د یعنې داسې مونږ خو صحیح ډاټا نه ده اخیستلې چې کوم ولسوالیو نه ټول نه زیات راغلي دي یا خو مختلف ولسوالیو نه راځي مختلف بیماران. نو دا هم په ښار کې شته بیماري زیاته ده او هم په اطرافو کې شته بیماري زیاته ده او په دې کې اکثره مریضان چې وي اکیوټ اپر ریسپیریټري ټرک انفیکشن وي او لو ریسپیریټري کې برشلایټس بیماران شول، نیمونیا خپله سینه بغل بیماران شول، برشل اسما د الرجي بیماران ډېر زیات راځي. نو دې دپاره یعنې دا مختلف دي خو دې دپاره موږ دا وایو چې پکار ده چې یعنې دې دپاره په اطرافو کې دي خلک باید واکسین وکړي که په مرکز کې دي باید اکثره مرکز خلک واکسین کوي د اطرافو خلک واکسین نه کوي. خو بیا که هوا ته وګورئ هوا په اطرافو کې صفا ده خو په مرکز کې ناپاکه ده هوا. نو مختلف یعنې دې یو خپل یو ریسرچ ته ضرورت لري چې مکمل دې ریسرچ وشي صحیح ډاټا غونډه شي نو بیا به موږ ته صحیح پته ولګي چې ټول خو بیا ځینې داسې دي د بعضې خبرې داسې وي چې کمپلیکیټډ وي لکه مثلا د مرکز نه که راځي خو دلته خو هوا چټله ده خو اطرافو نه خو اکثره خلک بیماران شي بیا هغوی اکثره خلک غریبان وي نو دوی اکثره دا زړه نشي ښه کوی چې صحي مرکز ته لاړ شي ځکه هغوی وس د دې نه لري. نو بیا چې موږ کوم ملګري دي په دولتي شبهانو کې هغې سره چې کوم موږ تماس کې کېږو نو دوی ته اکثره ډېر زیات اطرافي خلک راځي ځکه هلته علاج مفت یعنې ما مفت وي نو دوی ته ډېر زیات خلک د اطرافو ساحونه هم راځي. نو دا دواړه بیماران شته او دواړه مخنیوی کولی شي د بیمار. ډاکټر صاحب وروستۍ پوښتنه همدغه ده که چېرته یو ماشوم یا یو عمر خوړلی کس د سینه بغل په ناروغۍ رنځ اخته کېږي یا ککړېږي د دې لپاره چې دی روغتیایي کلینیک ته لاړ شي له هغې نه وړاندې باید هغه لومړني خدمات چې په کور کې ترسره شي هغه به کوم وي؟ لومړني خدمات خو دا دي چې په کور کې دوی کولی شي چې اول مریض ته د تبې دوایي ورکوي. یعنې هر ماشوم چې تبه وي بیا که چېرته موږ تبې علاج ویر نه کوو یعنې هر څوک باید کور کې د تبې شربت پرسټمول یا ایبوپروفین ولري. د تېره ورځ زه خپله یو شخصي هسپتال کې نوکاري ومه تېره شپه نو دلته داسې ماشومان موږ ته راوړل چې هغوی سینه بغل و سینه خرابه وه خو دوی ته د سینه بغل له وجې نه ډېره زیاته تیزه تبه ورغلې وه او دا تبه د فبرایل کنولژن سبب شوې وه یعنې ماشوم باندې جټکې راغلې وي. په جټکو کې ماشوم لاسونه ټینګوي سترګې بې نمونې بیمانې غړوي ماشوم پکې خپل شعور له لاسه ورکوي. نو دې سره بیا د دوی چې کوم ماشومان وو هغوی ډېر د ماشومانو چې کوم والدین وو ډېر زیات وارخطا وو او هغه مریضان بیا موږ دې ته بستر کړل او بستر کې دې ته موږ صحیح پراپر ټریټمنټ وکړو او الحمدلله اوس یې ماشومان ښه دي. نو دوی ته پکار ده چې زر تر زره چې ماشوم یې سینه بغل وي خامخا په سینه بغل کې تیزه تبه وي نو دوی د اول کور کې دا وکړي چې ماشوم ته د تبې شربت ورکړي بروفین یا پرسټمول
او بل دی چې ته ډېر تیزه تبه وي دوی د دسمال لون کی او ټنډه په ګېډه د کېږدي نو دې سره به ماشوم تبې نه تبه کنټرول شي او چې تبه کنټرول شي فیبرایل کنولژن نه د جټکو چې کوم بیماری ده چې د تبې نه راځي یعنی سینه بغل نه تبه راځي او تبې نه جټکه راځي جټکې نه به په دې ډول مخنیوي کړی وي نور د بیا دوی خپل ماشوم زر تر زره ماشومانو ډاکټر ته ښایي هغه به ورته د سینه بغل علاج کوي ډېر ولټه سایز مو سره په برخه اوسه خوشاله اوسئ درنو لیدونکو د روغتیا خپرونه کې مو د سینه بغل کومه خپرونه ځانګړې کړې وه پر همدې ځای پای ته رسېږي له مالتیا او غوږ نیونې مو مننه